कोई फरियाद मेरे दिल में दबी हो जैसे बात ورشه څوک یو سړی دی وایي مسافر یم د شپې دپاره ځای راکړئ. څه په باور دی په چا اوس باور کوي د شپې دپاره ځای زه خیر راوله د خدای مسلمانو څه پکې اوس راځي ټول کښېنه زه بنده کړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجازه ده؟ وراځه دلته بخارۍ ته راوڅکېږه بخارۍ ته راسه لاسونه تاوده کړه رامخته سه راوڅکېږه وایي لاس ورخطا پکایه مه هغه سم ورته کښېنه لاسونه تاوده کړه ورته هغسې بیدېږه که چای مای درته راوړم یا چې بیده سم ښه دی بس د هغه دې ځای دی ما بالښت سم کړه خو د هغو نه وخت دی وه دا در واخه سر اخواته که قبله داسې ده بالښت سم که وارې وارخطا خو ډېر یې خدای دې خیر پېښوي هله بیده شه ښه دا دې اوبه دي درته کښېږده سر ته سهار بره بیا غږ در باندې کوم د خیره خدای دې خیر درکړي. عمر ساری څنګه ښه پر وخت را کښېناستم ښه تود تلتک وکړه شپه یې تود کړی وم وله دا جینې یوسمه بس د دې ډېر عشقونه به کښې وکړه اوس به یو څو وخت زه به دا تلتکي عشقونه وکړم زما په ټول دا خو سره غرمه ده کشکې پر مسافر خوراکي غږ وکړم دا چشکي کوټه پاکوي که څه کوې د خیر شرم وکړي یو څوک ښه درسره وکړي شپه درکړي تاسې نو بر سهار را کښېنئ بر بستري وانګېټئ پر څټ واړوئ غلا کوئ بد مې وکړل درسره و چې شپه مې درکړله راووځه اوس سړی یو ځای ته په لاس پسې ورکړي هله